د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر سفر ایران ته له لاسته راوړنو ډک و. نوموړی نن چهارشنبه بندر ته تللی و او افغانانو ته یې غټ زیری راوړه. مولا برادر چابهار بندر ته له تګ سره د ایران د بلوچستان ایالت له مشرانو او دغه بندر له مسؤلینو سره وکتل او دغه بندر له لارې یې د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ایرانی لوري هم مولا برادر ته بشپړ ډاډ ورکړی دی او ویلی دی چې پوره هڅه به وکړو چې د یاد بندر له لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې زیاتوالی راشي. ایرانی لوري عبدالغني برادر ته دا ډاډ هم ورکړی دی چې په یاد بندر کې به د افغانستان د سوداګرو لپاره د سهولتونو پر برابرولو به د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه کار وکړي. افغانستان سره له سبا کولی شي چې د چابهار بندر له لارې خپله سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د توکو د لیږد رالېږد لپاره اجازه ورکول کیږي چې پاکستان د افغان سوداګرو په زرګونه کانتینره توکي په کراچۍ بندر کې درولي او میلیونونه ډالر مالیه ترې اخلي. د شنونکو په وینا د چابهار بندر د پاکستان د بندرونو په نسبت افغانستان ته ارزانه تمامیږي او په یاد بندر کې به هغه ستونزې هم نه وي چې د پاکستان په بندرونو کې شته دي.